څېړونکي وایي افغانستان ته د ګوتې نیولو په ځای باید پاکستان د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد ادارې ویلي چې 90 سلنه ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د منصوبه بندۍ وروسته د پولیو ټیمونو په ګډون د سی پی اک پروژې او نور اقتصادي هلې ځلې په نښه کوي. خو د پښتونخوا ملتپاله سیاسي مشران وایي چې افغانستان ته د ګوتې نیولو په ځای په هیواد کې د موجوده وسلوالو او توندرو ډلو د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستو ته اړتیا ده. دوی باید د پاکستان ریاست د ترهګرۍ او توندروۍ مخنیوي لپاره نیشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي او هغه عوامل د منځه یوسي کوم چې د توندروۍ او ترهګرۍ لامل ګرځي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد ادارې سی ټي ډي د مشر له خولې لیکلي چې 90% ترهګرۍ د پیښو منصوبه بندي په افغانستان کې کیږي او بیا وسلواله ډلې د پولیو ټیمونو او د سی پی اک پروژو تنصیبات په نښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ترجمان زاهد خان تور لګوي چې په سیمه کې ورځ تر بلې رامنځته کېدونکې ترهګرۍ پیښې د ریاست د غلطو پالیسیو نتیجه ده. دوی وایي چې خپل کومې ډلې جوړې کړې وي هغه که اوس په افغانستان کې ناستې دي او که دلته دي نو اوس هغوی ته موږ لاس په سر کېږو او د هغه مقابله کولی نه شو. هغه وایي افغانستان کې اوس د خوښې طالب راغلی او دا یعنې پاکستان حکومت ورته خوشحاله و. نو اول خو د دوی دشمنان هلته ناست و او اوس خو یې دوستان ناست دي نو اوس هم هغوی ورپسې د خلک رالیږي. خبره داسې نه ده، خبره داسې ده چې دوی په هر یو څیز کې ناکامه دي او پالیسۍ غلطې دي. د ورځپاڼې تر مخه د ترهګرۍ ضد صوبایي ادارې تیر کال په پېښور او بنو سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش 15 لویې ډلې له منځه وړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د نیشنل پارټۍ عمومي سکرتر مختار بچاو وی او ای ډیوا ته وایي چې باید حکومت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د تفریق پرته د توندرو ډلو په ضد ګامونه واخلي. مخکې چې په ملاکان ډیویژن او قبایلي سیمو کې څه کېدل او خلکو په خپله لیدل نو هغه خو د افغانستان څخه نه و، نو د هغه مسؤلیت په چا دی؟ دا یوه سوالیا نشان دی په استخباراتي ادارو باندې او دا علي وزیر دی چې به دا خبره کوله چې دلته ګډ طالبان دي نو دا ګډ طالبان بیا د څه دي؟ نو دا ډېرې غټې سوالیا نښې دي او خلکو ته ډېر تکلیف دی. نو باید چې د دې نه نور لاس ونیسي او ډېره په سختۍ سره یې مخه ونیسي. د نیوز اخبار ویلي چې د کال 2020 په مهال د ترهګرو په ضد عملیاتو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو 48 افسرانو او سرتیرو ژوند د لاسه ورکړی او 44 نورو ژوبل شوي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.